ابل ورځ په پیر بابا کې تاسو د پته یې غنا نو تقریبا درې سلور ورځې وشو یا هفته وشو په هغه پیر بابا کې یو امیر صاحب دی هغه ولاړ دی او باقاعده څه بیان شروع کړل او هغه ته کیمرا هم لګېدلې ده نو هغه په دې شرکیات او په دغه سیزونو باندې خبره شروع کړې ده مونږ مرګرو خوې چې دا تقریبا یو تبلیغي بهر حال هغه په دوران کې دا ویډیو یو کس ورغلی دی او مونږ چې معلومات وکړو د معلوماتو مطابق دغه کس چې دی دا وی مولانا دی او نوم یې مولانا ایاز صاحب نوم یې نو دی ورغلی د بیان په دوران کې هغه په دې مخ باندې والد شړکې ول ورکړی دی لومبره خبره خدا ده چې ګوره کچره دې ځان ته وی چې د تعلق چې کمی دا د بریلیانو سره نو یاد ساته بریلیان چې دی وی مونږه د سنتو چې ډیر زیات اتفاق وو مونږ ډیر زیات متبع یو د سنتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر طریقه چې کوم د مونږ په خپل بدن کې او په خپل ځان کې راولو نو دا کومه طریقه چې د کړه تاسو خیر دی وای دا طریقه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وا او بیا څه زاغه خوش وزا هغه باندې مونږ هم ځان نه غره کړو مونږ یې ځخو یو مسله او ولاړه خو هغه مسله چې کوم ده کنه هغه په هغه ځای کې بیا چې دا سړی ډیر زیات وي چې دا وګوره دا څنګه قوم دی دا څنګه خلق دی هغه کسې بیا باقاعده په خپل پروګرامونو کې راغوښتې دی دا مولانا صاحب او د دې مشران چې کوم دي الګا تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې څنګه اخلاق او هغه چې به خلکو سره څنګه خبرې اترې کولې څنګه به خلکو سره ملاوېدل نو هغه ورته تاسو تعلیمات نه ورکوي باقاعده په دې باندې هغه مشرانو د سپورټ کړل او باقاعده په پروګرامونو کې به راغوښته دا اوس چې کوم د ربیع الاول پروګرامونو په دې کې به باقاعده راغوښته او ورته به چا ورته د 0 روپو چا د 2000 چا د 500 دا انعامات چې دي د دې به وته اعلان کو او هغه انعامونه چې کوم دي بیا به راجمع کړو او بیا هغه مشر چې به کم راغلو بس داغه په مخ کې به هغه انعام هغه ته حواله ک باقاعده په دې معاملې باندې هغه انعامات ورکړي دي نو زه سنه وایم لکه بیا وی چیرې دا دی سره زمونږ چونکې دغه د اختلاف د دې د وجه نه دی وي مونږ سره دی دغه ساتي بغض ساتي بغض او حسد او کنه تاسو په خپل فیصله وکړئ چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده د دې غلط اثر سره وته تاسو ته پته ده په دې عید میلاد النبی ورځ چې کړه نو په هغه ورځ باندې د غلط اثردار و ده کنه چې په پنجاب کې د خلکو د خپل خلکو په دې باره کې سپورټ ډیر زیات کوي نو بیا د دې غلط اثردار و ده چې په پنجاب کې یو ځای کې الته کې دا عید میلاد النبی دا جلوس روان دي په هغه کې هغه په خپل منس کې چې کوم دي روان شي وي او کوم جنډې چې وسره دا عید میلاد النبی هغه جنډې په دې میدان باندې او په سړک باندې غرزولي دا غي د پاسه ګرځي نو په دې معنی دا ولې مقدس نه تاسو د پاره په دې معنی تاسو سلیکل نه دی کړی او بیا په یو بل معنی هغه چوکي ته نو باسي دا جنډونه او په یو بل باندې رايخي دا ځکه چې هغه دلته کې د یو کس ته وهلو تا پاغي باندې هغه خپل کس له انعامات ورکړو نو ستا معامله خو به دغه ځای ته رسي هغې په خپل منځ کې لاندې ودي دي نو یو بل یې دومره والي دي چې حد نشته او هغه جنډونه هغه چوکي اوښکي دي هغه چوکي یو بل ته نیولي دي نو یاد ساتئ ګورې غلط کار که زمونږ مکتب فکر والو کی نو دا غي مونږ هم سپورټ نه کوو که داسې یو کار وکي نه زمونږ مشران سپورټ کوي نه مونږ سپورټ کوو نو که ستاسو یو کس داسې کار وکړو تا به ورته ووایي چې ګوره دا کله دا کیمره بنده شوې وه د امیر صاحب به تا کینولو تا به ورسره خبره کړې وه چې ګوره دلته داسې خبرې مه کوه دا چل چې نو کیمره کې چې پړک ورکړو په هغې باندې هغه له انعامات ورکړه ډېرو زیاته نو مونږ دا نه وایو اوس بیا به خلک وایي چې دا چونکې د بل مکتب فکر سره دی تعلق دی نو دی وجه نه دا وایي نه ګوره غلط کار غلطي دا د عام مسلمانانو ته هم پته ده په عام مسلمانان دا فیصله وکړي چې یو سړي پسې ته ورځې او هغه په دې مخ باندې د شړک وباسي د کیمرې مخې ته او زه تا دا کار وم که زه وشو ده مونږ دا نه وایو خو بیا ته خپل کس چې دی هغه راغواړي او د هغه حوصله افزایي کوي په دې باندې نو دا بیا د غلط کار د پاسه یو غلط کار دی چې ته بیا د هغه حوصله افزایي کوې نو کم از کم چې تاسو یو کار یو ستاسو یو ملګري وکړو بیا د هغې حوصله افزایي خو نه پکار باقاعده په پروګراماتو کې هغې ته انعامات ورکړي دي چا به د 100 روپو اعلان کو چا د 2000 نو دا ډېر زیات غلط اثر غورځوي په دې عامو خلکو باندې